السلام علیکم دوستانو، ستړي مشه الله دې وکړي چې روب ووایي دوستانو دغه د ویزیټ ویزو خلاصولو اعلان خو څو ورځې مخکې شوی و. نو غواړم چې نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکړم چې آیا د خلاصولو اعلان نه پس کومې ویزې افغانستان خلکو یا پاکستان خلکو لپاره شوي او که نه. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه دوستانو، څو ورځې مخکې چې متحده عربي اماراتو د ویزیټ ویزو خلاصولو اعلان وکړ چې د 8 میاشتې 30 تاریخ نه به واړو هیوادونو ته ویزیټ ویزې خلاصې وي. په دې کې د هغو هیوادونو یادونه هم شوي وه کوم باندې چې مخکې ویزیټ ویزې بند وې، لکه افغانستان، پاکستان او دغې سربیره ځینې نور چې ویل هغو لپاره به هم ویزیټ ویزې خلاصې وي. خو مونږ چې هغې نه په څومره ویزې جمع کړي دي یا زمونږ ملګرو چې جمع کړي دي یا بعضې نوره ویزیټ ویزې کمپنیانې کوم سره چې زه پیژنم او د څو ورځې راهیسې د دوی څخه زه معلومات راټولوم چې ستاسو کومه ویزه شوي او که نه. نو زه غواړم ماته وویل چې مونږ د افغانستان پاکستان خلکو ویزې جمع کړي دي. د افغانستان خلکو خو اکثر ریجیکټ شوي دي، مطلب دا چې راواپس شوي دي. پاکستان خلک داسې دي چې ځینې لا تر اوسه پورې پروسس کې دي، په سلو کې 1 یا 2 شوي دي او نور چې کومې دي هغه بیا ریجیکټ شوي دي. مونږ سره خپل هم په سیسټم کې هم دا حال دی. کومې ویزې مو چې جمع کړي دي اکثر هم د پروسس لاندې دي، ځینې پکې ریجیکټ شوي دي، مطلب دا چې راواپس شوي دي. نو د دې نه دا معلومیږي چې اوس هم افغانستان پاکستان خلکو لپاره ستونزه شته. که چیرې دا موضوع حل شوي وی په سلو کې خو به کم سې کم 50% ته خو به ویزې شوي وی. 50% څه چې افغانستان خو فکر نه کوم چې 1% هم شوي وي او پاکستان خو 2% خلکو ته شوي دي. نور انډیا خلکو ته هم کم مشکل نشته، ځینې نور هیوادونه چې دي هغو ته هم کم مشکل نشته. خو د افغانستان پاکستان سربیره یو څو هیوادونه نور هم دي چې هغوی ویزې هم نه کېږي. ما د خپلو خلکو نه هیله دا ده چې کوم زه غواړم متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزا واخلي اوس حالاتو کې لږ یو څو ورځې انتظار وکړي. زه د موضوع تعقیبوم، که کوم چا ویزې وشوې هغه ویزې به هم زه تاسو سره شریکې کړم. که کوم څه نوي اپډیټ پکې راغلل هغه به هم تاسو سره شریک کړم. هغې نه پس به زه بیا تاسو ته ووایم چې اوس ویزیټ ویزې جمع کړئ. نور نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به هم په وخت خبروم. په آخره کې ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. حال او آباد اوسئ.